سلامونه جوړ خیر ستړي مشي درنو لیدونکو ټاکل شوي نن د ټرای سیریز یا د اړخیزه لوبډلۍ په دوام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله دوهمه شلوره سیالۍ کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په داسې حال کې چې لومړنۍ لوبه مو پر پاکستان بایللې ده. غواړو په تېره سیالۍ باندې هم وغږیږو، تبصره ولرو او په نننۍ لوبه باندې هم تم شو. زه سید وزیر اند یم او د خپرونې میلمه مو ښاغلی رحمان ګیز دی. ګیز ستړي مشئ، ډېر هرکلی. کورودان تاسو ته سلام، د ډګر میډیا ټول لیدونکو ته سلامونه او که احترامات هیله ده تاسو به ښه وئ او ټول لیدونکي به ښه وي او په دې هیله چې په نن سیالۍ کې افغانستان بریا ترلاسه کړي او د درې اړخیز سیریز د دوام لپاره موږ ښه حالت ته ولاړ شو. مننه کورودان. وړاندې له وړاندې پاکستان د افغانستان تر ګټې وروسته چې دوی افغانستان ته هم ماته ورکړه، د اماراتو لوبډله یې هم ماته کړه، په ګروپ کې یا په جدول کې مخکښ دی. نن افغانستان خپله دوهمه لوبه ترسره کوي. په دې به وروسته بیا خبرې کوو. په لومړنۍ لوبه کې غږیږو. ستاسو په نظر په لومړنۍ لوبه کې د بایلات هغه ستر لاملونه څه کیدای شي؟ بلې انصب یو خو دا چې تېره سیالۍ موږ بایلو دا شل ورځ کرکټ لوبه له ډېر وخت وروسته موږ شل ورځ کرکټ لوبه ترسره کوله. بې له شکه چې په دغه سیالۍ کې موږ ځینې تېروتنې ترسره کړې او هغه تېروتنې د دې لامل شو چې موږ د پاکستان خلاف له ماتې سره مخ شو. پاکستان ښه کرکټ ترسره کړ. اول خو دا چې زموږ د ماتې لامل دا و چې دوی ښه کرکټ ترسره کړ او دوم دا چې زموږ د بیټینګ په سایډ کې ځینې اشتباهات ول، تېروتنې وې او هماغه و چې موږ له ماتې سره مخ شو. خاص ډول تر ډیره چې خبرې کیږي چې د افغانستان قوت سپین بالینګ دی او د شارجې په وکټ چې افغان سپین بالران ډېر ښه ریکارډ لري. د عظمت عمرزي، فضل حق فاروق پښتون کې یو بل فاست بالر اچول او یو سپینر بالر کمای و چې زموږ حالت یو څه ښه نه کړ. تاسو ولیدل چې تېره سیالۍ کې افغانستان سپینرانو 11 اورونو کې تقریبا شاوخوا 80 کمې منډې ورکړې وي او فاست بالینګ شاوخوا 9 اورونو کې لسلو هم ډېرې منډې ورکړې وي، کټې هم ترلاسه نه شوې. نو په خاص ډول بیټینګ کې موږ اشتباهات وکړل. یو ډول پریشر و چې موږ هینډل نه کړ، کنټرول نه شو، هغه و چې موږ له ماتې سره مخ شو. تاسو د پریشر یادونه وکړه. کله هم چې د پاکستان سره د افغان لوبډلې سیالۍ راځي نو طبعا د مینوالو لپاره هم ډېرې جالبې او جذابې هغه پخواني تاثیرات هغو ته په کتو فکر کوئ اوس هم په افغان لوبډله کله هم چې د پاکستان سره مخ کېږي یو رقم ته تاثیر لري او که نه هر څه دا د اکتوبر په 23 پای ته رسېدلي؟ بې له شکه موږ ډېر وخت وایو، دا خبره تکراري هم ده، خو زه بیا هم وایم یو واقعیت دا دی چې موږ تر ډېره د 115 پلس سپیډ سره بالونو مقابل کې له ستونزو سره مخ یو او پرله پسې موږ په دغسې حالتونو کې پریشر نه دی کنټرول کړی. خاص ډول موږ د پاکستان خلاف نور نو د کرکټ هغه شان په کتو موږ نور پریشر نه دی محسوس کړی چې موږ ووایو چې د غټ لیول یوې لوبډلې سره موږ مخ یو. هغه تاثیر نه و، خو یو تاثیر چې ما حس کړ د شاهنشاه افریدي او د حارث روف د بالینګ خلاف د افغان بیټرانو ودرېدلو. تاسو ولیدل چې ابراهیم ځدران په څه ډول یو حالت کې وکټ له لاسه ورکړه او د شاهنشاه د بالونو په مقابل کې د هغه ودرېدل، د هغه حالت له ورایه ښکارېده چې یو ډول پریشر دی او هغه پریشر چې ابراهیم کنټرول نه کړل. هغې وروسته ګربز یو ډېر ښه پیل وکړ، خو د درویش رسولي او صدیق اتل لوبېدل و چې تاسو ولیدل د حارث روف په مقابل کې د هغه له پیس نه یو ډول تاثیرات و او هغه تر ډېره په چینج اپ پیس کې کامیابه شو. زموږ د لوبډلې هغه لوبغاړي له منځه یوړل، لاوټ شول. نو هماغه و چې موږ د موبایلو د خاص ډول یو تاثیر چې ما حس کړ هغه د پاکستاني فاسټ بالینګ خلاف د افغان بیټرانو پریشر و چې کنټرول نه شو. نو کرکټ دی موږ ماتې ورکړې دي، پرله پسې یو سیریز کې مو ماتې ورکړې، همدارنګه په نړیوال جام کې دوی ته ماتې ورکړې. د هغه پریشر نور کنټرول شوی دی، خو یوازې دا چې په دې برخه کې به خواري وغواړي، کار به وغواړي افغان بیټرانو لپاره چې د سپیډ بالرانو په مقابل کې هغه بالران چې پیس ولي تر 115 تر 40 پورې پیس ولي. تاسو د حارث روف پیس ګورئ چې تر 150 نږدې سپیډ سره بال ترسره کوي. نو دا تاثیر و، پریشر و چې ما حس کړ او هغه و چې موږ د دوی په مقابل کې ماتې سره مخ شو. د لوبډلې په چمتووالي هم که په ټوله کې خبرې اترې کوو، تقریبا شاوخوا به یې وګڼو چې 9 میاشتې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شلاوره فارمټ کې یا په T20 فارمټ کې کومه نړیواله لوبه نه وه ترسره کړې. دا هم یو ډول تاثیر ګڼئ که څنګه؟ ضرور نړیوال کرکټ که څه هم تر ډېره ویل کېږي چې زموږ لوبغاړو لیګ لیول کرکټ ترسره کړی دی. ټول لوبغاړي هغوی چې په دغه سکواډ کې دي یو څو بغیر ټول په نړیوالو لیګونو کې لوبېدلي دي، تجارتي لیګونو کې.
خو د لیګ لیول کرکټ تاثیرات کنډیشن او د لوبېدو وضعیت نړیوال کرکټ دا توپیر لري او ضرور ده چې نه میاشتې وروسته او دومره موده ګیپ رامنځته کېږي له هغې وروسته ته نړیوال شلوریز کرکټ ته راګرځي او بیا د دغسې یوې غټې او قوي لوبډلې په مقابل کې مخ کېږي. ضرور ده چې موږ یو ډول پوره تیاری نه درلودې دغې سیالۍ لپاره، خو په عموم کې تر ډېره لوبغاړي ولوبېدل. بیا هم وایم کرکټ یې ترسره کړ، لیګ لیول شلوریز لوبې دوی ترسره کړي، په دوامداره شکل دوی په لیګونو کې ولوبېدل. ممکن ډېر خاص څه ونه اوسېږي، خو بیا هم د لیګ لیول کرکټ کې چې کوم ذهني تیاری دوی درلود هغسې نړیوال کرکټ ته دوی اماده نه وو او ممکن یو ډول پریشر حالت دا هم اوسېږي چې افغان لوبغاړي په ذهني ډول سره نړیوال شلوریز کرکټ ته چمتو نه وو، ځکه ته باید دوامداره ولوبېږي په شلوریز کرکټ کې. ممکن موږ په دوهمه سیالۍ کې د پاکستان خلاف د تېرې سیالۍ ښه واوسېږو، یو خو دا چې ذهني لحاظ مینټلي به لوبغاړي دې ته اماده کېږي چې نړیوال شلوریز کرکټ دوی ترسره کوي، فکرا او ذهنا به دوی اماده وي. ورسره څنګه موږ هغه تېروتنې چې تېرې سیالۍ کې درلودې له هغې به هم زده کړه ترسره کېږي او د جبران هڅې به کېږي. د اماراتو لوبډلې د پاکستان د لوبډلې سره هم ډېره ښه لوبه ترسره کړه او دا د دوی هوم ګراوند هم بلل کېږي. نن افغان لوبډله کوم لوبډل سره ستاسو په نظر تېرې سیالۍ ته په کتو کوم بدلون پکار دی او د کوم لوبډل سره باید دا ګټه ښکته شي؟ اماراتو هم ډېره ښه لوبه ترسره کړه د پاکستان خلاف، که څه هم ټارګېټ یو څلور ټاکل شوی و، خو بیا هم په جواب کې د دوی د پاکستان د فاست بالینګ خلاف د هغوی د قوي بالینګ خلاف دوی ډېره ښه لوبه ترسره کړه. افغانستان خواته که ځو ان د تېره سیالۍ کې چې تر ډېره نیوکې کېدې د فاست بالینګ د زیاتوالي او د یو سپینر بالر د کمي په اړه تر ډېره انتقادونه ول، نیوکې وې او مبصرینو هم په دې اړه خبرې وکړې. ان که تاسو متوجه وئ د پاکستان پخواني کرکټران چې لګیا دي د دوی ویره له افغانستان نه چې دا او دوی تر ډېره چې وړاندوینې ترسره کوي په دې چې پاکستان به ماتې خوري له افغانستان نه، د دوی تر ډېره فکر او ویره د افغانستان د سپین بالینګ له قوت نه ده او دوی تر ډېره په دې باوري دي چې د افغانستان د ورلډ کلاس سپینرانو په مقابل کې د بیټسمینانو ودرېدل اسانه نه دي. نو زه وایم چې د یو سپینر بالر اضافه کول په لوبډله کې ډېر ضروري دي. موږ په فاست بالینګ کې که فضل حق فاروقي اخلو، ورسره څنګه عظمت عمرزی کولی شي د فاست بالینګ به تشه ډکه کړي، او ورسره څنګه موږ کال راونډران اخلو، ممکن ګلبدین نایب په لوبډله کې ولرو، هغه هم کولی شي چې د تیز بالرانو ملا وتړي. سپین بالرانو اضافه کول ضرور دي. خو زما له انده زه وایم چې موږ په لوبډله کې یو ځوان فاست بالر اخیستی دی عبدالله احمدزی، او په ټول کې به زموږ له دغو سیالیو هدف هم دا ونه اوسېږي چې موږ د په همدې سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړو، دغه ټرای سیریز جام دې ترلاسه کړو، بلکې له همدې ځایه یو ډېر ښه فرصت افغانستان ترلاسه کړی، خاص ډول لوبډلمشر او روزونکو چې له همدې سیالیو په ګټه اخیستنې، له دې تجربو په ګټه اخیستنې به دوی د اسیا جام سیالیو لپاره د پلینګ 11 په برخه کې یو ډېر مؤثر څه ترلاسه کړي. نو هدف دا دی چې زموږ ټارګېټ به د اسیا جام سیالیو لپاره ښه تیاری واوسېږي. موږ چې عبدالله احمدزی په لوبډله کې لرو د یو ځوان فاست بالر په حیث ضرور ده چې د اماراتو د لوبډلې په مقابل کې ورته چانس ورکړل شي. زه بیا وایم چې زموږ هدف به دا نه وي چې دغه سیریز وګټو، بلکې هدف به دا وي چې موږ د اسیا جام لپاره یوه بهترینه لوبډله جوړه کړو، یوه داسې لوبډله چې له هره نګانه د هغې ترکیب مناسب واوسېږي. نو زما له انده که چېرته د فضل حق فاروقي پر ځای چې وروستیو کې د هغه له بالینګ نه موږ ډېره ښه نتیجه نه ده ترلاسه کړې، که د هغه پر ځای عبدالله احمدزي ته موقع ورکول کېږي، د هغه ازمایښت به هم ترسره شي. ورسره څنګه موږ د فاست بالینګ په برخه کې که عبدالله احمدزي د لومړۍ نړیوالې لوبې پریشر کنټرول نه کړي، موږ د عظمت او د ګلبدین نایب او یا هم د کریم جنت پښتون کې دغه تشه یو څه ډکولی شو. ورسره څنګه د سپین بالرانو زیاتول ضروري دي. نور احمد او یا هم غضنفر به هغه څوک واوسېږي چې پاکستان لوبډله به یې په مقابل کې اسانه ونه شي لوبېدلی، او موږ چې د مجیب د نبي او راشد ترڅنګ یو بل سپین بالر هم ولرو. موږ تقریبا 15-14 سرونه په سپینرانو ترسره کوو. شارجه کې وکټ او کنډیشن ته په کتو به بیا نو د دوی لپاره اسان نه وي چې ولوبېږي. ډېره زیاته مننه ښاغلی ګیز کور ودان چې د تبصرې لپاره مو وخت راکړ. کور ودان ډېره زیاته مننه. بیا مې وهیله دا ده چې موږ په نن سیالۍ کې د اماراتو خلاف بریا ترلاسه کړو، راتلونکي سیالۍ کې چې په سبا ورځ به ترسره کېږي د پاکستان خلاف هغه سیالۍ کې ټول ولوبېږو، څه ډول چې زموږ تمه ده، څه ډول چې د افغان کرکټ مینوالو تمې او توقعات دي همدغه شانتې افغانستان ولوبېږي او بریاوې ترلاسه کړي. کور ودان. لیدونکو موږ به د اننګز په بریک کې بیا هم راځو. ستاسو په درانه چوپړ کې به خو یادونه به وکړم چې د مالي ملاتړ په برخه کې د شان ورزشي ګروپ له ډلې مننه چې په روانو سیالیو کې زموږ مالي ملاتړ کړی دی.